دله روزي کور مې دله وران کو بچي مې دله هلاک کړل تاسو که زموږ څه کولی شئ نو راشه وکړئ دا د دې سرکار او د دې حکومت دا قانون دی دې خلکو ته ښایي چې راشئ دا د ظالم حکومت دی د ظالم راج دی مظلوم ته وایي چې ته ما چیلنج کړه راشه مظلوم ته که څه کولی شئ نو راشه وکړه ستا زه کور ورانوم ستا زه بچي تباه کوم د لوږې دې دله وژنم په 1400 روپۍ د تروړه وړه دي او روزګار هم دله ختموم بې خونده یو بې غیرته یو مونږ کې اتفاق نشته مونږ یو بل ته نه رانیو دا حال دی ته ما له اول روزګار راکړه یا لا وران کړه چې ته نه وې مفاد نه شي هوایي جهاز لري باډه جوړه کړي خو ما له دې روزګار راکړي زما د بچو غم دې لاول وکړي دا د ظالم حکومت دی د انصاف څه مطلب دی د انصاف دا مطلب دی چې زه په تاسو دا طبقاتي د ظالمې طبقې دا راج برقراره ساتم ظالم به پوري ظلم کوي او مظلوم ته کو زر کاله پس انصاف میلاو شو او کو 100 کاله پس میلاو شو دا موږ ته کولاو دی چې ما دا ستا بچي قتل کړو ته راشه دې وزیر اعلی ویلي وو کرپشن احتساب کمیشن نشي جوړېدی د ما په دور کې بس کماړه راځه ولې بس کم سماړه به بچي دې خلک ادا کوي دا دومره دنیا ولا دا دومره دنیا بې وقوفه دي زه بې وقوفه یم زه بې شعوره یم دا د شعور نه خالي دي که نه د طاقت کا سرچشمه عوام یې خو باشعوره عوام بې شعوره نه خدای راستي کو دا بې شعوره چا چنچڼه مړه کړي ما انقلابي پارټي به منځته راولم او انقلاب دا په دې نه کېږي چې یو د پته مه کېږه چې دی به انصاف راولي پلور وټوي کپړه مکان راکړي پلور بالا شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی زما نوم افیسر اختر اقبال یوسفزی دی د اتیانو کلي اوسېدونکی یم دلته نن د تجاوزاتو خلاف اپریشن وشو په دا اپریشن کې چې څومره اډر شوي دي په دې کې یو داسې سرمایهدار یا جاګیردار سړی یا چې دی نو یو ډېر پیسې والا سړی چې دی د هغه ځایونو اډر نه دی شوی دې کې صرف د غریبانانو خلکو د چوپړو د ورانولو اډر شوی نو هغه شیز چې دی نو هغه دلته وشو 400 خلک چې دي نو دا بېروزګاره کړی شول او د 400 کورونه چې دي دا په دې به چلیږي نو اوس مونږ حکومت ته وایو د دې پالیسي چې دی دا مونږ غندو چې دې داسې پالیسي جوړه کړې ده چې په هغې کې خلک الټه بېروزګاره کېږي دوی دومره کروړه نوکرۍ به ورکوو دومره کروړه دا کار به کوو نو دلته یې نه نوکرۍ ورکړي هېڅ یې مو نه کړل الټه چې دی نو خلک بېروزګاره کړل بېروزګاري ډېره شوه خلک د رزق ذریعه ختمه شوه مونږ د حکومت نه دا مطالبه هم کوو چې دې خلکو له دې الټرنیټ متبادل ځای ورکړی شي چې د دوی د کورونو رزق چې دی یا د دې ماشومان چې دي د ښځې چې دي د بچي چې دي چې دا ټول خواب پرسکونه ژوند تېر کړي په دې حکومت کې خلک چې کومه معاشي پالیسي ده سیاسي چې کوم پروګرام دی دلته چې کوم د غریبانانو استحصال روان دی دا تېر په 15 یا کاله کې نه دی شوی دا نااهل خلک ناست دي دې نااهلو خلکو له پکار دي چې دوی اخلاقاً استعفا ورکړي او د خپل سیټونه پرېږدي ځکه چې دوی ناکام وشو دوی د ولس له د خلکو له د قام له هېڅ څه پیدا ورنه کړه ورځ په ورځ چې دی نو قام ته نقصانات رسي قام چې دی نو دا ډېر دوی په بحران کې روان دی زر تر زره دی دا حکومت مستفي شي دلته د دې کلي یو وزیر هم دی علي محمد خان علي محمد خان چې دی نو هغه د دې کلي اوسېدونکی دی دغه تحقته کور دی دا 400 خلک چې دي دا علي محمد خان نه په آخرت کې د دې به لاسي او هغه به ګریواني دی به رانیسي چې دی زمونږ د رزق ذریعه وه هغه ختمه شوه نو تا مونږ له څه وکړ چې ته وزیر وي نو علي محمد خان هېڅ هم دوی له ونه کړه نه په کلي ننګ کوي نه په قام ننګ کوي نه په د غریب ولس ننګ کوي نو چې دا نشته او نااهل هم دي او ننګ هم نه کوي نو دوی له اخلاقاً پکار دي چې دوی استعفا ورکړي او یو نوی سیټ اپ راشي